د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت ورځې 10 بجې شوې پام راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر د ټاپي پروژې له اجرایوي رئیس مراد امانوف د ترکمن غاز او ټاپي کمپنیو له تخنیکی ټیمونو سره لیدلي. قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د لیدنه کې دواړو لورو د عملی کار پر چټکتیا، د کمپنیو جوړولو، سیمه‌ییزو خلکو ته د کاري فرصتونو پر رامنځته کېدو، هیوادوالو ته د تحصیلي بورسونو برابرولو، د غازو د ویش او قیمت سربیره د ځمکو د استملاک د پاتې چارو په تړاو خبرې کړې دي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونې مسؤلین وایي چې سږ کال د ولایت کې د ممیزو حاصلات 15,000 ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله 10 سلنه زیاتوالی ښیي. دغه راز د هرات د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې د انګورو او ممیزو د صادراتو او بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس د سر صلیب نړیوالې کمیټې د پروګرامونو له مشر مارټین بوویر سره په لیدنه کې د مرستو راجلبولو برخه کې په ګډ کار او همکارۍ ټینګار کړی. په دې لیدنه کې بوویر ویلي هڅه کوي نړیوال سازمانونه دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون په برخه کې همکاري وکړي. د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدید باران، تالندې برېښنا، نسبتاً تیزو بادونو او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي نن د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل شوی. په دغو ولایتونو کې بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، کندوز، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام په کابل کې د جاپان له سفارت سره په کاري سیمو کې د زیانمنو خلکو د ژوند د چاپیریال د ښه والي په موخه د 7.8 میلیونه ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. ټاکل شوی چې د دې پروژې له لارې په کابل او هرات کې څه باندې 100,000 کسان د ژوندانه له لومړنیو خدمتونو، روغتیا او بیا رغولو له خدمتونو برخمن شي. د اسیا او اقیانوسي لپاره د ملګرو ملتونو د میشتېدنې څانګې سیمه‌ییز استازي وایي چې په افغانستان کې د 3 لسیزو جګړې له امله رامنځته شوی بشري او اقتصادي وضعیت د طبیعي آفتونو پر وړاندې د اړمنو خلکو زیانمنتیا زیاته کړې ده. د کازوکو ایشیکاګي په وینا د دې پروژې په ټاکل شوو سیمو کې د هرات زلزله ځپلې سیمې هم شامل دي. په دغه پروګرام کې د جاپان سفیر هم وایي چې هیواد د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.